سلامونه او ښه وخت. یوه تجربه لرمه د ترکاري سبزیانو د ساتلو سنبالولو چې تر ډیره وخته پاتې سي او تر تازه وي. نو دا ویډیو تر پایه ووینئ. حتی باور وکړئ په سفر تللی یم 10 12 15 ورځو په مخه چې بیرته راغلی یم، دغه په دې کوم ډول چې ما سنبال کړي په یخچال کې ایښې وې په هغه ډول تر تازه دي. نو هیله لرم دا ویډیو تاسو خوښه سي. یو شیشه‌ای لا پلاسکو ظرف کې یو کاغذي دستمال ویړ کړئ او سبزیانې چې غواړئ هغه پکې کېږدوئ او د دې په سر باندې بیا د غاښو خلی دغه رقم لا کدانې د سره د اولارګیت خلی، البته توره برخه یې لرې کړئ اثرې هغه هم پکې کېږدولی سئ او بیرته کاغذ پرې راواړوئ او په دې شکل سره تاسې کولی سئ بیا بیرته د کاغذ په سر نوره سبزیانې هم کېږدوئ او بیا پکې د غاښو خلی کېږدوئ او بیا یې په سر دستمال ویړ کړئ او سر یې بند کړئ. او دلته مې پام نه و، ما یوه بله دسته نوشپیاز هم درلودل، دا هم باید پکې کېږدم. دغه ترکاریانې چې تاسې وینئ دا ما مینځلې نه دي، ځکه مې نه دي مینځلې، یو چې کله یې رااخلم استفاده ترېنه کوم هغه ساعت یې مینځم او بل که یې پرېمنځم نو باید ډېرې سختې کلکې وچې کړمه چې هېڅ نم ونه لري او بیا یې دغه رقم سنبال کړم. نو بهتره دا ده چې دا کله یې اخلو ډېرې وچې که نه، دلته خو هغه د وطن غونې په سر باندې په ترکاریانو په سر باندې اوبه نه اچوي. نو د دې لپاره ما ویل چې دغه رقم طریقه یې ښه ده چې په دغسې به یې کېږدم او دا هم باید ووایو دلته دغه د ترکاریانې هغه د ډېره خاوره خټه نه لري نو پاکه مي، نو همدغسې یې کېږدو چې کله یې بیا استفاده ترنه کوو بیا یې باید پرېمنځو. او په دې ډول سره مې نانا هم کېښودله او همدغسې د غاښو خلي پکې مې کېښودل. دغه تاسې وینئ شبیت مې راواخیستل او شبیت مې البته دغه بیخونه ترنه لرې کړل او دا مې هم کېښودل. هم ټوله په دغه طریقې سره کېږدول کېږي. ورپسې مې تازه دڼیا راواخیستله. دوستانو د ژوند خوند په دې کې چې سړی با سلیقه او با سرشته پکې ډېر اوسي، نو په هر څه کې که موږ سلیقه او سرشته ولرو نو ژوند هم ډېر ښه په مخ ځي. اسراف کې باید ځان وساتو. نو تازه دڼیا هم تاسې وینئ په دا شکل سره مې بیخونه مې ترنه لرې کړل او نوره مې داسې په کاغذ کې تاو کړله او د غاښو خلي مې پکې واچول. که 2-3 پکې اچوئ فکر کوم لا به ښه وي. دې ډول سره تاسې هره ترکاري که هغه رومیانې، حتی بادرنګ، بروکولي، ګلپي، هر ډول ترکاریانې سبزیجات تاسې په دې رقم سره که سنبال کړئ نو دا تر ډېره وخته پورې دوامداره پاتې کېږي. کله یوه نیمه رهنمایانې د بعضو خوړو په حصه کې سړی یو بل سره همکاري وکړي ښه ده، خپلې تجربې سړی وکاروي چې نور هم ترې ګټه واخ پورته کړي. مننه او تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.